السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو، یارانو، دوستانو، ورونو او خویندو، امید لرم چې جوړ او صحت مو ښه وي او هر ځای کې چې خوشحاله وي. که وطن له لرې مسافر یې او که خپل وطن کې د فیملي سره به انشاءالله. نن دا موضوع ده یا د دغه د فرمان کسکر تاسو ټول پیژنئ ورونو. دا یو هلک دی راوتی دی پېښور کې او چېرته د شاعري شوق دی غریب سره یار مې د غمه چې مړ کېږي زما په خیال چې تاویدونه یې په چانو کړي دونه. یار مې د غمه چې مړ کېږي ما په خیال چې تاویدونه یې په چانو کړي دونه او سپېلنې ورته لوګی کوي چې نظر مات شي. دا نظر ماتې به چې کله نه راځي نه. او د مسافر ډېر چې وخت نو تېر کو نو مسافر چې ډېر نو وخت نو تېر کو دې به کله چې راځي وي په دواړه مخه بیا چې مور نه ښکل کینه. او داسې ورته چې نو جړېږم سترګو نه مې اوښکې لړې داسې ورته چې جړېږم ما په خیال مړ کېدو باندې راغلی چې نومدنه او د سترګو نه مې اوښکې څاڅي اوس ورسره یې څه وکړم نو خو نو څه وکړم هسپتال ته زه رسولی نه شم او خېټه زما چې نو خوږېږي چېرته پټي کې به ناست دي او شاعري نیمه به یې کړې وي خو یا به ورسره شاعرانو په خوله باندې دغه نه وي یا به ورسره دغه نه وي خو غریب به خرابه شاعري کړې وه. څه کوي غریب ټول خلک پسې رااخیستي څه کسان چې ګورئ که ټیک ټاکو کې ګورئ وروره رشخندي حساب کتاب خنداګانې پسې رااخیستي دي. وباډلې مه کوئ. دا ولې موږ دا منفي کارونه کوو پښتنو ورونو؟ زه هغه کسان ته وایم لکه څوک چې پسې خبرې کوي هغه کسان ته وایم که نه خپل شوق یې تاسو یې څه کوئ پرېږده که شاعري کوي که هر شی کوي. راځئ تاسو ته دا جړه یو ځل وګورو د ده دا ویډیو وګورئ بیا راځو واپس. صحیح شوه؟ راځئ دا وګورو. نو ویډیو مو کته ورونو یقین په خدای وکړه که دا چېرته یو غریب کس که یو ښکلې جینۍ وی یا یو ښکلی هلک وی او دا شاعري همدا قسمه شاعري کړې وه همدا قسې شان شاعري کړې وی چې هېڅ هم پکې نه هېڅ مطلب هم پکې نه وی خو یو ښکلې جینۍ وی ښکلی هلک وی همدا تاسو به د ده شاعري خوښولم شیر کولم هم او هر چا له به ویل چې ښکلې جینۍ راوتې ښکلی هلک راوتې ښکلې شاعري کوي. خو دا چېرته غریب زموږ په شانتې لږ بدرنګ دی یا دغه دی د غریبې فیملي نه دی او تاسو پسې رااخیستی دی ظالمانو. مه کوئ دا مه کوئ. زموږ پښتنو کې زموږ په پښتنو معاشره کې چې کوم دی دا ډېر یو غټ مصیبت دی چې یو کس ټیم چېرته غریب لږ بدرنګ شو هغه به هېڅ هم نشي کولی. نو هلکه اوس غریب که لږ بدرنګ شو الله پیدا کړی تا خو نه دی پیدا کړی که نه ته م الله پیدا کړی هغه م الله پیدا کړی. صحیح ده که نه؟ نو که اوس غریب بدرنګ شو نو هغه به اوس شوق نه وي د هغه شاعري سره شوق دی به شاعري نه کوي یا د هغه کرکټ سره شوق دی به کرکټ نه کوي. پرېږدئ هغه شوق ته پرېږدئ هغې کې ستاسو څه کار دی پرېږدئ چې څنګه شاعري کوي خرابه کوي ښه کوي. یو وخت به راشي همدا فرمان کسکر به بیا به یې تاسو شاعرین خوښوئ بیا به په ټاپو کې وي خو ستاسو به خوښېږي. اوس خو غریب سټارټ دی نوی دی پرېږدئ نو دا ټایم هر سړی د شاعري که څوک کوي هم غلطه وي که ته کرکټر جوړېږي کرکټ سره شوق نو ستا سټارټ نه خو کرکټ زده نه وي که نه خو کرکټ ته ځئ بالینګ به دې خراب وي بیټینګ به دې خراب وي همداسې والا هر څه به دې خراب سلو به ستا بالینګ ښه کېږي که بالر جوړېدل غواړې که بیټسمین بیټسینګ به دې ښه کېږي ته ما غلطیانې خپلې ګورې او ځان نه وباسي او تا نه به یو ښه پلیر جوړېږي. همداسې شاعر دی شاعري اول نه څوک څه باچا کېدی نه شي په یو ځي کې سټپ بای سټپ به ته ځې هله به ته د باچایي ځای له رسي. صحیح شوه؟ نو دا غریب پرېږدئ دا به انشاءالله یو وخت شي دا به ښه شي بلکې زه وایم دا باید سپورټ کړو دا زموږ ستاسو فرض دی داسې کسان باید سپورټ کړو. انډیا ته ورشئ د هغې چینل یې وګورئ څومره تور ناولي راوځي وروره څه کوي هغوی ګانې وایي دغه وایي خو چا ورپسې خندل نه وي چا لکه ته تور ته سپینې ته بدرنګې ته دغه یې. صحیح شوه که نه؟ نو دا سپورټ کړو باید موږ دا چې موږ سپورټ کړو د نه به ښه شاعر وځي. او بل دا چې فیملي ډېره غریبه ده یقین په خدای وکړئ ما ویډیو تاسو له ما ویډیو وښکته ډېره غریبه فیملي ده نو غریب سړي زړه پرې ډېر خفه شي. زما خو ډېر بې زړه خفه شو ځکه مې دا ویډیو هم جوړه کړه چې پلیز زه پسې مه خاندئ مه دا کېږئ دا سپورټ کوئ.
او دونه به انشاءالله ښه شاعري وځي یو ټایم کې. نو امید کوم چې دا ویډیو م خوښه شوي وي. لاندې لایک بټن د ویډیو لایک کړئ سره سبسکرایب او د ټالۍ بټن سیټ کې مه هیروئ که نه وي چېرته. او که خپل څه نظریه هم لرئ فرمان کسکر باره کې یا د ویډیو باره کې ما سره شیر کړئ لاندې کمنټ کې ولیکئ. زه ستاسو کمنټونه ټول ګورم. والسلام.